الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ایمانی ژوند ځلانده بیلګې. درنو اوریدونکو، د ایمانی ژوند د ځلاندو بیلګو څخه یوه ځلانده بیلګه د الله رب العزت د دین مرسته ده، او په مدینه منوره کې انصارو د الله رب العزت له دین سره د مرستې په لار کې کارنامې پریښي. د طبراني حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مکې مکرمه کې هر کال حج ته له راغلو خلکو څخه د دین د مرستې غوښتنه کوله، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د مرستې د غوښتنې هرکلی هیڅ چا نه کو. بیا هغه وخت راغی چې الله تعالی د انصارو په مټ د دین د مرستې اراده وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله غوښتنه ورته وړاندې کړه. هغوی په ډیره مینه لبیک ورته ووایه، او د هغوی وطن الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت کور وټاکه. همدارنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای په مکې مکرمه کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کال د حج په شپو کې له راغلو خلکو څخه مرسته غوښته، خو هیچ چا یې مرسته نه کوله. آخر الله تعالی د مدینې انصار راوستل او دا نیکمرغي یې د دوی په برخه کړه. دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځای ورکه او هر ډول مرسته یې وکړه. الله رب العزت دې دوی ته غوره بدلي ورکړي. د مهاجرو او د انصارو ورورولي. د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې مدینه منورې ته راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه او سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه سره ورونه کړل. سعد بن ربیع حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته ویل وروره، زه په ټوله مدینه کې تر هر چا شتمن یم،
نو وګوره زما په شتمنۍ کې دی چې څه خوښ وي نیمه برخه یې واخله او زما 2 مېرمنې دي چې هر یوه ستا خوښه وي را په ګوته کړه زه به طلاق ورکړم او د عدت له تېرېدلو وروسته به یې تا ته په نکاح کړم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه ته وویل ستا په کور او ستا په شتمنۍ کې دې الله رب العزت برکت واچوي، ما ته د بازار لار را وښیه، زه د سوداګرۍ له لارې خپل کور ودانوم. سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف ته د بازار لار وښوده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د پنیرو او د غوړیو سوداګري پیل کړه او ښه ګټه یې ترلاسه کړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه یو ځل نبوي مسجد ته راغی، په جامو یې زعفران لګېدلي وو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترې پوښتنه وکړه چې دا څه دي؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله واده مې کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل میرمنې ته دې څومره مهر ورکړی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د یو هډوکي برابر سره زر. له دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولیمه وکړه که یوه وزه هم وي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمای بیا الله رب العزت زما په مال کې دومره برکت واچوه چې کاڼي ته به مې لاس که هغه به هم راته سره زر شول. دا وه د انصارو مرسته د الله دین سره او دا وه د انصارو مرسته د مکې د مهاجرینو سره. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمه الله دی. هغه فرمای پیغمبر علیه الصلاة والسلام انصارو ته وویل ستاسو مهاجرو ورونو خپل کورونه او شتمنۍ پریښي دي او تاسو ته راغلي دي. انصارو وویل یا رسول الله من خپل باغونه ځمکې او شتمنۍ له خپلو ورونو سره شریکوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل له دې پرته بله لار هم شته. انصارو وویل یا رسول الله کومه لاره؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستاسو مهاجر رونه د کروندې په کار نه پوهیږي، نو کارونه تاسو کوئ، هغوی به یوازې په میوه کې در سره شریک وي. انصارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې سمه ده یا رسول الله د کروندې کارونه به موږ کوو خو هغوی به په میوه کې موږ سره شریک وي. دې ته وایي اسلامي ورورولي، دې ته وایي اسلامي همدردي او دې ته وایي اسلامي ورورولي او اسلامي موخات. همدارنګه د مسند احمد حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای مهاجرو عرض وکړ یا رسول الله د دې انصارو غوندې ښه خلک موږ بیخي لیدلي نه دي. هر یو سره چې څومره شتمنۍ وي ډېر په مینه پر موږ لګښت کوي.
د کروندې ټول کارونه په خپله کوي او په میوه کې زموږ پوره برخه راکوي. نو موږ ویریږو چې ټول ثوابونه به دوی وګټي، موږ لپاره به ثواب نه وي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل نه، تر کومه چې تاسو د هغوی ستاینه کوئ او دعا ورته کوئ، تاسو هم په ثواب کې ورسره شریک یاست. نو انصار د الله د دین مرسته کوي، د هغو کسانو مرسته کوي چې هغوی د الله په لاره کې د الله د دین لپاره هجرت کړ. همدارنګه انصار د اسلام لپاره د جهالت د زمانې اړیکې له منځه وړي. کعب بن اشرف هغه څوک و چې هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سخت ځوراوه. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې څوک به کعب بن اشرف ووژني او د ده د اذیت او د آزار نه ما خلاص کړي، ځکه چې هغه د الله رسول ته ډیر تکلیف رسولی. محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه پاڅېد، ویې ویل یا رسول الله زه یې ووژنم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل هو ته یې ووژنه. بیا محمد بن مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا رسول الله د مصلحت په مخه یوه خبره ورته کولی شم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل هوکې کولی شي. نو محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه له څو ملګرو سره ورغی، کعب ته یې وویل یاره موږ خو نور له دې سړي یعنې له پیغمبر علیه السلام نه تنګ شوي یو، سخت سخت کارونه راسپاري او دغه دی اوس د صدقې غوښتنه راڅخه کوي، ځکه تا ته راغلم چې پور راسره وکړه. کعب بن اشرف محمد بن مسلمه ته وویل صبر وکړئ چې لا نور سخت کارونه هم درله غاړې کړي او قسم دی چې ډیر ژر به ټول ترې تنګ شي. محمد بن مسلمه ورته وویل اوس خو موږ د هغه ملاتړ کړی دی، تر څه وخته ګورو چې پایله څه راووځي. ته داسې وکړه ما ته 1 یا 2 وسقه غله پور راکړه، یعنې 80 پیمانې یا 120 پیمانې غله پور راکړه. کعب بن اشرف ورته وویل سمه ده زه به پور درکړم، خو تاسو به ماته یو شی ګرو راکوئ. دوی ورته وویلې کوم شی غواړې چې درې کړو؟ اوس نو چې کعب بن اشرف د دوی نه په ضمانت کې څه غواړي دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. سردار چې له دنیا کړی صفا دی، بلال پسل ګوت للی لټول کلی مروار دی، د دوو کونو سردار. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کعب بن اشرف وویل سمه ده زه به پور درکړم، خو تاسو به ماته یو شی ګرو او په ضمانت کې راکوئ. محمد بن مسلمه او د ده ملګرو کعب بن اشرف ته وویلې کوم شی غواړې چې درې کړو؟
کعب بن اشرف ورته وویل خپلې میرمنې را سره ګرو کړئ. محمد بن مسلمه او د ده ملګرو کعب بن اشرف ته وویل په داسې حال کې چې ستا ځواني په ټولو عربو کې نوم لري نو موږ څنګه خپلې میرمنې تا سره ګرو کړو؟ کعب بن اشرف ورته وویل بیا نو خپل زامن راکړئ، زه به تاسو ته 80 پیمانې یا 120 پیمانې غله پور درکړم، خو تاسو به په ضمانت کې خپل زامن ماته راکوئ. محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو ورته وویل زامن ځکه نشو درکولی چې بیا به خلک پیغور ورکوي چې تاسو خو هغه خلک یاست چې د 1 یا 2 وسقه غلې په بدل کې تاسو ګرو کړي شوي وی. دا پیغور من خپلو اولادونو ته نشو پرېښودلی. محمد بن مسلمه او ملګرو یې کعب بن اشرف ته وویل داسې به وکړو، موږ به خپلې وسلې تا سره کیږدو چې کله مو پور در پوره که بیرته زموږ وسلې موږ ته را وسپاره. کعب بن اشرف ورته ویلې سمه ده تړون یې وکړه چې تاسو به د شپې لخوا خپلې وسلې زما کور ته راوړئ. د دې ظالم کور په مدینې منوره کې د تورو کاڼو نه جوړ دی. هلته زه ورغلی یم او د کوټو او د دیوالونو اثرات لا تر اوسه پورې باقي دي. د کوټو دیوالونه تر اوسه پورې هم شته. د عروه ابن زبیر د قصر نه چې ورتیر شي هغه طرف ته د کور دی. نیمه شپه چې تیره شوه محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د کعب بن اشرف رضایی ورور ابو نائله رضی الله تعالی عنه او څو نور صحابه و په ملګرتیا له وسلو سره د کعب کور ته ورغلل. کله چې د کعب بن اشرف کور ته ورغلل هغه اجازه ورکړه او چې ورته راووت میرمن یې پوښتنه ترې وکړه چې چیرې ځې؟ کعب بن اشرف ورته وویل محمد بن مسلمه او ابو نائله ورور مې راغلی ورځم څه خبره ورسره لرم. میرمن یې ورته وویل سړیه د دې خلکو له غږونو ماته د وینې بوی راځي، مه وروځه. کعب بن اشرف خپلې میرمنې ته وویل هغه یو مې سکنه او بل مې رضاعي ورور دی او که بیا هم دوی په بله اراده راغلی وي نو باتور چې په نیمه شپه هم مقابلې ته را وبلل شي هرومرو وروځي، په کور کې نه ورپټېږي. محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته له وړاندې نه ویلي و چې کله زه له کعب بن اشرف سره روغبړ وکړم بیا به یې سر بویوم، ځکه د هغه بهترین ویښتان ول او د بهترونو خوشبویونو او د عطرونو نه به یې ګټه اخیستله. محمد بن مسلمه خپلو ملګرو ته وایي زه چې کله له هغه سره روغبړ وکړم بیا به یې سر بویوم، نو چې ما یې سر ښه کلک ونیوه تاسو به د شا لخوا د تورې ګزار پې وکړئ. همداسې وشول. کعب بن اشرف چې راغی عطر یې وهلي ول او یو کمربند یې چې په ډول ډول ملغرلو پوښل شوی و تر ملاو. محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته وویل یاره کعبه داسې ښه عطر خو ما تر اوسه نه و لیدلی، دا څومره ښه بوی کوي. کعب بن اشرف ورته وویل زما د میرمنې غوندې ښه عطر په ټولو عربو کې بل څوک نشي جوړولی.
محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته وویل اجازه ده چې لږ د سر بوی کړم، ته دې دا سر لږ راوړاندې کړه. کعب بن اشرف ورته وویل ولې نه؟ محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ور وړاندې شو، د کعب بن اشرف سر یې بوی کړ، بیا یې ملګرو ته وویل تاسو یې هم بوی کړئ چې کعب بن اشرف ښه مطمئنه شي. بیا یې کعب بن اشرف ته وویل یو ځل بیا یې بوی نه کړم. کعب بن اشرف ورته وویل ولې نه؟ بیا یې بوی کړه. دا ځل چې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ور وړاندې شو، له بویولو سره یې سم ملګرو ته امر وکړه چې وهي. هغوی په ډیره چټکي د تورو ګزارونه پرې وکړل او په یوه ګړۍ یې سر ترې له تنې جلا که او په منډه راغلل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خبر کړ. حضرت عروه رضی الله تعالی عنه وایي دوی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ټوله قصه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله شکر ادا کړ. او ابن سعد په خپل روایت کې وایي محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه او ملګري یې چې د مدینې لویې هدیرې یعنې بقیع ته راورسېدل، په زوره یې د تکبیر غږونه پورته کړل. دغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لمانځه ولاړ و او د تکبیر آوازونه چې واورېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله اکبر ویل او پوه شو چې کعب ووژل شو. هغوی چې کله راغلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا مخونه بریالي شول. هغوی وفرمایل یا رسول الله ستا مخ هم بریالی دی. بیا یې د کعب سر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وړاندې کېښود. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله شکر ادا کړ. او حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه په یو مرسل روایت کې وایي یهود چې د کعب بن اشرف له وژل کېدو خبر شول ټول ډیر وویرېدل او راغلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل زموږ له مشر سره ټګي شوې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ته د کعب بن اشرف هغه کارونه ورپه ګوته کړل چې د اسلام په وړاندې کول، مسلمانانو ته تکلیفونه رسول او خلک به د اسلام په وړاندې راپارول. نو ټول یهودیان چوپ شول او هیڅ یې ونه شو ویلی. دا انصار ول چې د اسلام لپاره د جهالت د زمانې اړیکې له منځه یوړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته یې وکړه. دا ځکه چې د الله د دین مرسته او د الله د رسول مرسته دا د ایمانی ژوند د ځلانده بیلګو څخه یوه ځلانده بیلګه ده. همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. د دوو کونو سردار، د دوو کونو سردار چې له دنیا کړی سفر دی بلال